السلام علیکم څنګه دي حالات خدي تاسو نو یو معلومات کو بیا زما خوب درغلي شپې ختم ته ولاړې بیا سهار وختي راوځو اوس خوب درغلو نو چټي ولې نه کې زه ما جمع ته دغه کېم دا مونږ کو به چټي کې بیا نه چټي خو نشو کولای ولې دې منګای کې بس چټي وکړو منګای خو زیاته ده نن مزدوري کړې یاره مزدوري بس په شکر په هر حال باندې شکر خو خپل پکار دي بس نن ورسمه مزدوري کړې بس یو سرلیم سلو کړی وسه نشته سره پیمنټ لا راکینه ما سره خودم د ځکه نه چې خوب هم درغلي دی بیا هم درېږي نو بیا بخیر داوا هم در باندې لګولېږي نو طبیعت به دې بیا خشي نو د سلو په سوالله چې تا کړی ده که نه دې باندې بس کوي نو نشته مزدوري نشته نه جي بالکل حالات داسې دي چې الله دې رحم وکړي او نن دا څو ورځې چې دغه نور هم ګران شو پانګې سره راته نور هم ګران 370 ته پرون ورسېده ټول ورځ چې کله مزدوري کې 100 روپۍ ته پاتې کېږي یاره 500 600 700 800 دا هم دی اوس اکثر دا روژه خو شروع شوې تقریبا زیاتر لکه د خرڅ په قرض باندې نه برابر یا سنجیم نه برابر ها کاکا اواز مې د دې لپاره وکړو دا خو مې نه بیا څه تاسو کو چې تعالی خوب درغلی وکنه زه روان وم مزان له کپړې غشته اختر له خو زه وختي سوچ کوم زه نه پیغام کله ویم تور علم کله ویم سپینې علم ما یې مشرانو تجربه هم ډیره نو ما یې تاسو نو پکې تاسو کوم چې ما ته وګورم ما ته ما سره به تور رنگ مزه کوي که سپین یره سپینو کې ثواب ډیر دی سنت ده سپینو کې لکه اختر له سپینې والم تاسو هم سپینې غشتي نه نه زه خو کپړې نور ضرورتونه ډېر دي کپړو هغه نشو ځکه خرچې ډېرې زیاتې سوي دي کور هغه خرچ نه برابرېږي نو کپړو ته ماشومان یې غواړي ستا ته یو خبره کوم کاکا په کور کې زموږ کوم مشران دي زما پلار زه به دا ووایم هغه ته ما سپین سوټه غشتې دي مشران سره سپینې کپړې ډېرې مزه کوي چې زموږ مشران یې چې نو تاسو زموږ مشران یې ولې نه نو بیا به داسې کار کوو کاکا لږې نه ستا د کپړو لپاره ستا د خرچې لپاره دا 10,000 روپۍ ستا الله تعالی دې وزنه په دنیا او په آخرت کې الله دې ټول پریشانۍ زړه زموږ ختم کړي الله دې چاته علاج وکړي الله دې خپل خدانو اوس چې ما څنګه تاسو ته وکتل کنه اوس عمر خوب تاسو له درغلو نو زه غواړم چې ډیر نشم دا یو ورځ چې تاسو په سکون کور کې تیر کړئ نو دا هغه یو ورځ نه دا چې کمې مې درکړې دا غوستا او بیبي شته کنه وړو مور شته دا غوستا د بیبي د کپړو شوي دا چې کوم نن رستو چوټي کې کنه زه یم چې نن سکون باندې تیر کړئ نو دا 500 روپۍ نن ستاسو د مې شوي الله تعالی دې په دنیا او آخرت کې الله سره خدانو کوي نشته بهشکه الله سره هڅه دې اوس بچرته دي جمع ته ځان او جمع نه بس به ډایرکټ زما چټي شو اول اکسیډنټ کړی نو ګاډی هم ګډ وډ دی سمې نه خوري څه چل دی بګي نو دا لکه اکسیډنټ مې شمسور خوب راغلی جوړه بس پلان کوډ نه مې رسته نه و مصری ته خو لري نه کا شیشه ماته هغه مې سم کړه لکه پیسې مې قرض کړم او مخې شوی دغه شی هغه مې سم کړه شیشه د بسو 100 روپۍ کړه تقریبا 2,500 روپۍ په شیشه باندې راغی او 4,000 روپۍ په ډینټر هم کار مارکې نغم دې په قرضو کو هغه قرضو نو دا هو 4,000 او 2,500 شپږ روپۍ دا غته قرضو کې روانه بس دا الله خزانو کې څه کمی نه کنه ګوره چې دا بشیر د ودرې دو کاکا بیا و په قرضو کې بالکل نه چلےږي او چې زویره د ودرې دو دا ستا بچی ته ولاړ دی نو ته په قرضو کې نه چلےږي دا شپږ روپۍ هغه چې کومه تا په رکشه باندې رب العزت دې اوزونه په دنیا په آخرت کې درکړي الله دې چاته مو الله دې هغه تنګ ګلي ورزار الله دې خپل خدانو اوس کاکا لړ شمونځو کا او د مون نه پس بد دی رکشه واخله هر کور ته د وړو مور په دې خبره باندې پوهه کوي به چې کپڑے بزوم اچوم په اختر کې نه وي ته به ما چې دوړه به اچو بالکل الله تعالی دې تاسو دنیا او آخرت خیر اوس ماته اجازه زه وخت موږ کې ان شاء الله غم ته مکړه غم بس کړم ز غمونو لا پیدا يم دا پیغور سارا بلدیم تو
څنګه ورو حالات ښه دي کار ده ناځې څه کار کوي تاسو وایئ دیاړي مزدوري کوو نه دیاړي مزدوري خو کې زموږ کار لږ سخت دی صحیح ته جوړې شي بره بالکل دیاړي څومره دیاړي وران نه ده 100 روپۍ دي 100 روپۍ خو ډېرې دي که نه نو څه ورکوئ هر څه کار کو دغه دی راته یو کس ووایي سبا راشم زه سبا به راشم دا کار وکړو ستا دیاړي لکه په خپل ځای صحیح ده مهنګایي زیاته خو ما دا جي ځای وی چې 500 روپۍ باندې کس راغلی بس 700 هم ډېرې دي 200 هم ډېرې دي 500 هم ډېرې موږ لپاره که واړه بچي دي سر بریاني هم دي واړه بچي دي هغې د ځان له سوړ غواړي سهار 9 بجې راوتې همداسې ګرځو ټول شخمتونه شو کوم کار پرېښو بس موږ یاره څوک په دغه ځای کېناستو زه بس اوس ناست وو دغه بابا پروډو والوي نو ده ما ته ووایي راغی کار وي سبا راشم نه نه وایي هغه بره چک نه روړه موړه را کوزور دي صحیح وایي سبا به راشو روژه دی اوس چې ته زما دا کار کوې په دې روژه کې نو خرابوي به دې نه نه بس الله دې خیر وکړي الله پاک بس باچا دی زه بسم الله کوم بسم الله کوم خو زه تعالی ما ته 100 روپۍ درکړې په دغه 100 روپو به ته څه کوې بس څه به کوو بس یو 200-300 روپو به وړو ایسو 100 روپو به یو څه غوړي مړي ویسو وړنو وړن پرونه هم راوړي دغه یو تروړه چاله چا ورکړه بس زه لاړم داسې به وریجو پسې غټ وریجو مې دغه ټولې بس چې رالم څنګه بس د الله په اسره رو چې موږ روزانه رو ازم یو بل کار دا حق یې ته خېږي نو روژه داسې ما د لږ ډېر جایز نه ښکاري بالکل چې بیا داسې کار وکړو چې دغې په ځای باندې او 500 روپۍ زموږ ستا خبره زه یم 700 نه چې دغې په ځای داسې کار وکړو چې دله 500 روپۍ بس الله دې دا په پنځه انعامه نصیب کړي الله دې اجر درکړي دا موږ چې ته لیدلي دا 500 روپۍ مزدوري م کړې ده او بس چې راوړي م دي نو بس یو بل کار دی دا 500 روپۍ خو زه تعالی دې دپاره درکوم چې دا ستا مزدوري شوه ټیک شو دا شوه چې دا ما له خښتې وخېږو د روژې له خښتې په تا نه خېږو الله دې هغه جان خوشحالۍ درکړي دا دې په 15 جهانه قبول کړي دا ستا 500 روپۍ مزدوري شوه نن به یو بل کار کوې د وړو مور دې شته نن به داسې کار وکړي چې هغې ته به ووایې ورور دې مخې له راغلو ټیک شو بیا وایي چې دا ما هم خپلې مزدوري کړې ده خو یسته حصې پکې سپېشل کړې ده نو وایي چې دا یو د 500 نور به د ماغه خور ته سپېشل ورسېږي دا پکې زما دغه خور ده قبول منظور کړي او تا یو بله خبره وکړه تا وایي چې وړه م نشته وړم نو د 200 یا 300 وړه به نه وړې نن چې کور ته ځې نو پوره تر وړه به وړې نو دا 500 روپۍ ستا د وړو شوې الله دې هغه جان خوشحالۍ درکړي نن لاړ شه کور ته ښه په سکون ښه په ارام و چې څنګه له ځانونه الله پاک درکړې که نه داسې سبا بیا الله شه الله دې خوشحاله کړي سمر در بدر یہ سمرستا